او بای و ویډیو مې وکړه کنه 15 دقیقې شوله تاسو هغه چې کېږي وجه نه بیا مې بیرته هغه پلی کول خلاړ هغه شوله ورکه شوله بیا شروع کړه اوس قدرمنو لیدونکو موږ نن راغلي یو د جلریز ولسوالۍ مربوط د سنګلاخ سیمې ته دغه ځای په شنو ونو باندې د چنار شنو ونې د دغه سړک دواړو خواوو ته تاسو وینئ ښایسته ښکلې دره ده د سنګلاخ ښکلې دره په شاوخوا که وګورئ تاسو معلومیږي خلک هم د تفریح لپاره دلته راځي او دلته تفریح کوي ډیر ښکلی د لیدلو ځای دی دلته دغه خلک راغلي دي لامبو وهي او عوام یخه دی میزان دی 1401 کال میزان میاشت ده او خو بیا هم خلک لامبو وهي هوا یو څه یخه ده نو دا ډیره ښایسته دره ده که چیرې نه هم لیدلي مو تر اوسه پورې نه وي نو کولی شئ دې درې ته لاړ شئ او له دغه دیدني ښایسته ځای نه تاسو یو ځل لیدنه وکئ د سنګلاخ ښکلې دره د کابل په 80 کیلومترۍ کې موقعیت لري یعنی له کابل نه تر سنګلاخه پورې درې پورې تقریبا 80 کیلومتره لاره ده او د جلریز ولسوالۍ نه بیا دغه تقریبا 3 کیلومتره لرې ده دغه دره دغه وړاندې ونې دي ونو پوښلی ده دغه ځای او پاس کورونه یې شاوخوا ښکاري ښایسته ښکلې دره ده دلته غرونو شاوخوا غرونه هم ترېنه راتاو دي او دغه غرونه لوړ که چیرې تاسو ته معلومیږي دغه غرونو شاوخوا دلته کورونه دي خلک ژوند پکې کوي او د دغه سیمې اکثریت اوسیدونکي چې دي درې ژبې دي او دغه سیمه کې خلک ډیر زیات خوشحاله په دې دي چې دوی پوخ سړک لري د جلریز له بازار نه چې دې خوا راوځي دا سړک خام دی تقریبا یو 3-4 کیلومتره سړک خام دی خو د دوی سیمې ته چې رارسیږي دغه سیمه کې بیا سړک پوخ دی او دغه خلکو ډیر کار کړی دی دغلته معلومیږي دلته سیلاب راغلی دی څو ورځې مخکې او دغه لاندې د مڼو باغونه دي ښکلي د مڼو باغونه دي خلک ویني چې دلته راغلي دي او له دغې درې نه لیدنه کوي او دلته خپلې میلې جوړوي دغه دوړې او خاورې چې دي دلته سیلابونه راغلي دي څو ورځې مخکې ډېر سخت سیلابونه وایي دې دره کې راغلي وو او ډېر باغونه یې هم لاندې کړي دي ډېر باغونه یې هم خراب کړي دي او سیمه ډېره زیاته شنه ده دلته سیندونه هم سته په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته د هغه خواړ او سیند ویډیوګانې هم تاسو سره شریکوم چې هغه تاسو وګورئ چې په دغه وچکالۍ کې په دغه سیمه کې څومره ډېرې اوبه دي دا ښایسته کورونه دي د سړک په څنګ کې موقعیت لري ښکلي کورونه دي او ښایسته ښکلې هوا ده ډېره ښه پاکه هوا ده د ښارونو هواوې ډېرې خرابې وي او خاصتا په ژمي موسم کې هوا ډېره خرابه وي مګر د دغې درې او داسې نورې درې چې په افغانستان کې د لیدلو وړ دي یعنې انسان روح ورسره تازه کېږي هغه ډېرې زیاتې ساحې شته خو چون موږ دا کوشش کوو همیشه چې خارج ته لاړ شو اصلي د لیدلو ځایونه موږ دلته پریښي دي یعنې نه ورځو او داسې فکر کوو چې خارج کې به داسې ډېرې ښه شنه ځایونه به وي او داسې ښې طبیعي منظرې به وي نو اصلي طبیعي منظرې په خپل هیواد کې دي که چیرې موږ تاسو لاړ شو اوس فضل د خدای د امنیت هم راغلی دی نورستان ته لاړ شو هلته ډېر ښکلي منظرې دي ښکلي ځنګلونه دي همداسې کولی شو موږ او تاسې که چیرې لاړ شو ځاځیو ته خوست ته داسې میدان وردګو ځینې سیمې دي لوګر کونړ نورستان دغه سیمې مخکې مې یادونه وکړله نو ډېرې ښکلې ښایسته سیمې دلته شته د لیدلو سیمې دي دا ټول ډېر ښایسته ښکلی سړک دی دغه سړک هم په ساتلو کې دغه سړک د خلکو ډېره زیاته ونډه اخیستې د هغوی دغه سړک مثلا که چیرې سیل راځي دوی اشر کوي او هغه سړک بیرته پاکوي او هغه نه پرېږدي چې اوبه دلته ډنډ پرې پاتې شي تر څو سړک خراب نه شي
دغه غر هم تاسو ته ښکاري ښکلی غر دی د همدغه لاندې بیخ کې هم ډېر زیات کورونه موقعیت لري دغه شاوخوا ته دغه شنه دره چې ښکاري دغه ټول کورونه دي دغه سیمه کې او ډېره ښایسته منظره یې ورکړې ده دو هغه سیند دی هغه نه اوبه روانې دي په دغه سیند کې اگر که اوس منی هم دی په مني موسم کې اوبه کمې وي خو بیا هم اوبه زیاتې دلته شته دي له نورو ځایونو کې دغه څنګ کې سیند روان دی ورسره او د سړک څنګ کې د جلریز ولسوالۍ نه تقریبا 3 کیلومتره کې دا موقعیت لري او موږ ډېر وړاندې درې ته تللي وو او دغه درې آخري برخې ته تللي وو اوس بېرته هغه درې نه په طرف د جلریز ولسوالۍ باندې روان یو او دغه دره ټوله م وکتله ښایسته دره ده ښکلي خلک دي مینهناک خلک دي میلمه دوسته خلک دي او دلته موږ یوه میله هم جوړه کړله په همدغه ځای کې وړاندې ځای کې یوه میله جوړه کړه او دلته مو دیګ وکړو ډېره ښایسته سیمه ده یعنې واقعا د میلې ځای ډېر ښایسته ځای دی ده دغه ډېر لوړ غر دی دغه په څنګ کې دغه سړک یې ورته جوړ کړی دی او دغه سړک دا څو کاله کېږي پوخ سوی او خلک وایي چې ډېر مشکلات زموږ ورسره حل دي او ډېر خوشحاله دي سړک ورته پوخ دی اکثریتو سیمو کې دغه د جلریز ولسوالۍ نه تر یو برخه ده 3 کیلومترۍ کې هغه سړک نه دی پوخ او خلک یې ډېر زیات اوس خفه دي او دا خلک وایي چې څو نفرو دلته دا مشکل جوړ که هغو نه غوښتل چې دا سړک جوړ شي ځکه د هغوی کورونه پکې ورانېدل نو اوس دا ټول خلک ښېراوې ورته کوي او ټول ډېر سخت خفه دي دا هم د زردالو باغونه دي ښه شنه دي یعنې ښې اوبه شته دي دلته له ورایه معلومیږي چې ښایسته او شنه سیمه ده اوس خو د مني موسم دی په مني کې دومره خلک چکر ته نه راځي دغه سیمې اکثریت خلکو سره چې موږ ولیدل هغوی وایي په پسرلي موسم کې ثور خاصتا په ثور و جوزا په دغه میاشت کې ډېر زیات خلک دلته راځي او دغه سیمې نه لیدنه کوي په هغه وخت کې دا سیمه غرونه ټول شنه وي اوس خو منی دی سره له دې چې منی هم دی بیا هم ډېر خلک راغلي وو د درې ته او د تفریح لپاره بهترین ځای دی یعنی داسې که چیرې یو څوک فکر وکړي په خارج کې به هم کیدای شي داسې ښایسته منظرې ښایسته ځایونه چې طبیعي جوړ شوي دي په خارج کې اکثریت ځایونه که موږ او تاسو دغه ملګرو راته ویلي دي هغه مصنوعي دي یعنې په لاس باندې جوړ شوي دي مګر زموږ د افغانستان اکثریت سیمې اکثریت درې اکثریت ولسوالۍ طبیعي ډول سره همداسې جوړې دي او کومه منظره چې او کوم خوند چې په طبیعي منظرو کې دی هغه په مصنوعي منظرو کې څوک نسی پیدا کولی ښایسته چنارونه دي دا د چنار ونې دي ډېرې زیاتې دي او دغه شاوخوا سړک هم تقریبا د چنار ونې له هغه اول ځای نه چې موږ له ولسوالۍ نه دېخوا راغلو د جلریز درې ته تر دغه ځای پورې ټول په چنارو باندې پټ وو فكر رقبكم السرعة